أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب او دا یو کتاب دی انزلناه چې نازل کړو مونږه مبارکون برکت والا دی فتبعوه پس تاسو تابعداري کوئ د دې واتقوا او یریږئ لعلکم ترحمون د پاره د دې چې په تاسو باندې رحم وکړي شي ان تقولوا دا چې تاسو دا اونوای انما انزل الكتاب چې خبره دا بلنه ده انزل الكتاب نازل کړي شو کتاب على طائفتين په دوړلو باندې من قبلنا مخکې زمونږه وان كنا او ومونږه عن دراستهم د درس د دینا د لستلو د دوینا لغافلین به خبره او تقولوا یا تاسو دا وای لو ان کچری ومونږه انزل علینا نازل کړي شو په مونږه باندې الکتاب کتاب لکنا نو خامخاو به مونږه اهدا منهم ډیر په هدایت باندې د دوینا فقد جاءکم پس په تحقیق سره راغله د تاسو ته بینه خکار دلیل من ربکم د جانبه د رب تاسو نه وهدن او هدایت ورحمه او رحمت فمن اظلم پسوک ډیر ظالم دی ممن د هغه چانه کذب بآیات الله چې نسبت د دروغ او کو آیتونو د الله تبارک وتعالى ته وصدف عنها او مخي والولو د هغینا سنجزي الذين زرد چې مونږه به بدل ورکو هغه کسانو ته يصدفون عن آیاتنا چې دوی مخ اړوي زمونږ د آیتونو نه سوء العذاب بد عذاب بما كانوا يصدفون په سبب د هغه چې دوی به مخ اړولو هل ينظرون آیا دوی انتظار کوي الا ان تاتيهم دا چراشی دوی ته آیا دوی انتظار کوي الا ان تاتيهم مگر دا چراشی دوی ته الملائکه فرشته او یاتی ربک یا راشی ربستا او یاتی بعض آیات ربک یا راشی بعض نخې د ربستا یوم یاتی په هغه ورځ باندې چې راشي بعد آیات ربک بعض نخې د ربستا لا ينفع نفسا فائدہ بنور کوي هیڅ یو نفس ته ایمانها ایمان د هغه لم تکن امنت چې نیوی راوړي هغه من قبل د وړاندې نه که مخکنه ایمان نه راوړي په دغه وخت ورته ایمان راوړل څه فائدہ ورنکي او کسبت یا چانوي کړي فی ایمانها پخپل ایمان کې خیرا سنیکی قل افرمائے محبوب صلی الله علیه وسلم انتظروا تاسو انتظار کوئ انا منتظرون مونږ هم انتظار کوونکیو ان الذين بشک هغه کسان فرقوا دینهم چې جدا جدا یک دین خپل اختلاف پیدا کړو په خپل دین کې وکانو شیعا او شول ډلې ډلې لست منهم فی شیء نیت د دینا فی شیء پس سیز کې پس حساب کې انما خبر داده بلندا امرهم الی الله امر د دوی معاملې د دوی الله تبارک وتعالى سره دا ثم ينبئهم بیا به هغه خبر ورکي دوی ته بما كانوا يفعلون په هغه څه چې دوی کوم کارونه کول من جاء بالحسنه سوق چې راتلل او کی په نیکي سره فله 10 امثالها نو د هغه د پاره دی لس چند د هغه ومن جاء بالسيئه او سوق چې راتلل او کی په بدی سره فلا يجزى الا مثلها نو بدل بنشي ورکولې الا مثلها مگر په مثل د هغه باندې وهم لا یظلمون او په دوی باندې به ظلم نشي کولی قل افرمای محبوب صلی الله علیه وسلم اننی هدانی ربی بشکا زچیم هدانی خودل ماتا ربی رب زما هدایت کړه د ماتا رب زما لارا سمکړه د ماتا لارا خودل د ماتا رب زما الى صراط مستقیم لاري نیغتا دینن قیما ملت ابراهیم حنیفا دینن دین داسی دین قیما چې مضبوط ته محکم دین دی درست دین دی ملت ابراهیم ملت د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام دی حنیفن چې مایل او حق ته د طرفه د باطلنا وما كان من المشرکین او نو د مشرکانو نه قل افرمای محبوب صلی الله علیه وسلم ان صلاتی بشکا زما منز و نسکی او زما قربانی
ومحیای او زما جند ومماتی او زما مرگ لله رب العالمین د الله د پاره دی چې رب د تمام مخلوقاتو دی لا شریک له نشته د سوک شریک د پاره وبذالک امرتو او هم په دې خبره ماته حکم شوی دی وانا اول المسلمین او زیم د ټولو نه ډومبه فرما بردار قل او فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم غیر الله ابغي ایا بغیر د الله تبارک وتعالى نه ز اولټوم ربا رب السوق وهو رب كل شيء حال دا دی چې دغه الله رب د هر یو سیز دی ولا تکسب كل نفس او عمل نکوي هیڅ یو نفس الا عليها مگر په دغه نفس بوي ولا تزر او نه اوچتوي وازره هیڅ یو اوچتون کې وزر اخرى وزن او پیټه د بل چا ثم الى ربكم بیا با دستاسو د رب طرف ته مرجعكم واپس تلل دي دستاسو فينبئكم پس هغه با خبر در کی تاسو ته بما کنتم فيه تختلفون په هغه سباندې چې وای تاسو په هغه کې چې اختلاف بمو کولو وهو الذي او الله تبارک وتعالى هغه ذات ته جعلكم خلائف چې جوړ کړی تاسو خلیفګان نائبان الارض پزمکه کې ورفع بعضکم او اوچت کړي بعضی د تاسو نه فوق بعضن په بعضی نور باندې درجاتن په درجو سره ليبلوکم د پاره د دې چې ازمیخ او کیستاسو فيما آتاکم په هغه سکه چې درکړي دي تاسو ته ان ربک بشکا ربستا سریع العقاب زر عذاب ورکون کې دي وانه لغفور الرحیم او بشکا هغه بخون کې او رحم کون کې دي